د امجد د نظم د سرلیک نه اخیستی و بلکې دغه نظم مې هم پکې لیکلی و. دغه نظم کې هغه د چنار ونه موضوع ګرځولې وه چې جړې خاوره کې خو سر یې هسک اسمان ته نیولې. بس تیز کوه صحیح ده. نو ما هم د دغه نظم اغیز کې د هغه د شخصیت خد و خال د رغولو هڅه کړې وه. دا خاکا نان بریک تکنیک کې وه، یعنې د شعورونه تر پای پورې پکې واقعات او بیانات یو بل سره داسې پیوست راوستی شوي وو چې د درېدو ګنجایش پکې نه و. خو دغه خاکا او ورسره نور لیکونه او خاکې او آیفون یو بیگ کې د پښتو اکیډمۍ عالمي کنفرانس کې سرینا هوټل په کاونټر د زړګي علي خیل دا یو رایټر دی دغه ځای سره ما کېښودو او بیا چې بې واپسۍ کې ترې نه دغه بیګ وغوښتو نو هغه چورلټ منکر شو. منکر ته خو قرآن هم کافر وایي. نو دغه کافر رانه د آیفون دپاره بیګ چپه کړو چې تر ننه یې پته ونه لګېده. اوس چې سوچ کوم نو ګوندې چې دغه کار ښه شوی دی، ځکه چې دغه زمانه کې به خاکه کې ما اپریشن نه پوسټ مارټم کولو او خاکه مې هم د تنقید دویمه نامه ګڼله او په دې نه هم پوهه چې دا نه اپریشن دی نه پوسټ مارټم بلکې د میادي طبي کوزولو دپاره د کونینو داسې ګولۍ ده چې ورپسې خواږه مالوچ هم خوله کې کېښودل ضروري وي. نن چې زه د هغه په باب له دا لیکنه کوم نو پخوا په نسبت زیات باوري هم یم او د هغه سره همدردي هم لرم، ځکه چې د دې دوران د هغه نفسیات او حالات واقعات ما تر یوه حده ښه مطالعه کړي دي. روخان یوسفزی هغه د چا خبره د سپینو زرو کاشوغه په خوله زیږېدلی و، ځکه چې پلار یې د کراچۍ په کوټ د رولینګ نه مخکې زمانه کې ټنډیل و چې هغه وخت به ټنډیل د بندرګاه بېتاجه باچا و. ذوالفقار علي بوټو چې کله د KDLB مزدورانو جلسې له راغلو نو وینا کې دا خبره وکړه چې تاسو مزدوران یئ خو د میاشتې پیسې مو زما د تنخوا نه ډېرې جوړېږي. دا خبره تر یوه حده غلطه نه وه. کراچۍ کې دا خبره تر اوسه کېږي چې لومبۍ ګراني په پاکستان کې او په کراچۍ کې د KDLB مزدوران راولي. دوی د خوراک څښاک د قیمت تپوس نه کوي. د جلسې خلک تېرو 100 کالو نه کراچۍ بندرګاه کې کار روزګار کوي، ځکه د خوا وشاکلو په نسبت هم دی زیات خوش خوراک او خرچیله خلک دي. چې کله روخان یوسفزي دا خبره وکړه چې فارانه تا ته نشم ویلی چې زما پلار او وروستو ماما مونږه څنګه پاللو، ما په یقین ځکه وکړو چې زه خپل ډاک لیبر بورډ د یو مزدور کار زوی یم او دا هر څه زما خپله لیدلي کتلي دي. د ماما د مرګ نه پس د روخان یوسفزي دغه دنیا روانه شو او اسمان په هغه یو نیزه راښکته شو. په خوارو مزدورو شروع شو، څاروي سرول، د ټاټکي مزدوري، واوره خرڅول، بټۍ چلول، په ټوکې مزدوري، منشیتوب، نایب کاسدي، کاونټر باندې ناسته، په کوټ صفایي کې تلل، ټلیفون ایکسچینج کې کار. غرض دا چې یو کس په مزدوري نه هغه مخ نه دی اړولی. خو هغه وخت د ډیپریشن ښکار شوی دی چې کله د واده په 2 ورځ روندار او 2 ورځې پس د خواخوږي رور مړ شو. دا هغه ورور و چې د همزولې سبکي او ملګری و. په وړوکوالي کې مې ورسره یو ځای اخبار ته خطونه هم لیږل. ماشومانو سره نه څه حادثې نه دي راغلي. 7 کالو کې پلار وفات شو، بیا ورپسې څه موده پس ماما چې دی یې پالل، دې سره یې د مور په ذهني کیفیت هم اثر پرېوتو. 15 کلن رور، بیا 2 روندار، یو دغه رور په وفات کېدو که دا هر څه د معمولي اعصابو کسر شوي وو نو یا به لیونی شوي یا به نشهیي شوي وو. دغې نه پس هغه اباسین ته یو خط ولیږلو چې کیسه روانه ده، کښتۍ ډوبېږي، په تخته ولاړه یمه. هغه دانشور نه و، ځکه یې د ده خودکشۍ ته انتظار ونه کړو چې بیا پې کالم ولیکي. نه وجودي وو چې د سارتر د مفکورې تر مخه یې د خودکشي تشریح بیا کوي. ته به تسلي ورته ورکه او بیا یې د ډیلی سټیټسمین کې لایبریرین ولګولو. دا داسې وه لکه مهی چې تالاب ته ورغوزار کړی شي. دغه بله خبره چې دې سره د پروفیسر محمود ایاز د لاسه روخان یوسفزی او ځواني مرګ وجودي شاعر په سرلیک د مقالې چانس خطا شو. خو دا ښه شوه ځکه چې روخان یوسفزی مقالې ته هسې موکاله وایي. سټیټسمین روخان یوسفزی مشرق میګزین ته د فیچر
سټیټسمن نه روخان یوسفزی مشرق میزین ته د فیچر رائټر په توګه لاړو، هلته نه بیا نیوز سب ایډیټر شو، ورسره وحدت ورځپاڼه کې پروف ریډر او بیا سب ایډیټر شو. بیا ایکسپریس اخبار ته لاړو، اوس هلته سینیر سب ایډیټر دی، ورسره ورځپاڼه شهباز کې هم یو وخت ایډیټر و. خو خوند خبره دا ده چې د ایکسپریس پېښور د هغه مولانا حمدالله جان ډاګی د زوی اشفاق الله جان ډاګی په لاس کې دی چې د سن 90 په الیکشن کې به د خلاف د رحمان الله کاکا جلسو کې نظمونه ویل چې زه لاټین په لاس په د بابا په قدم زما. د روخان یوسفزي د شاعري پیل هم څلورم جومات کې د باچا خان جلسې کې راتګ ته هغه د هرکلي د نظم نه شوی، بیا صوابیوال شهرت د لاټین په لاس نظم نه ترلاسه کړی او د پښتونخوا په کچه نومي د تورزه پنجاب ګټه او زه باچا خان ګټم نه شوی دی. اگر که دې سره زما اختلاف دی چې موږ باچا خان نشو ګټلی، د باچا خان په مفکورو پښتون کام خپل ځان ګټي. دې نظم هغه غیر سیاسي ذهنیت لرونکو ته دپاره یو پیغور هم را جوړ کړو چې پنجاب اسټبلیشمنټ او مسلم لیگ کې فرق نشي کولی. برحال د روخان یوسفزي په ابتدا منځ او پایه هره حواله کې د باچا خان د نامې موجودګي د هغه د مینې اظهار هم دی او د دې مینې اظهار هغه یو کتابچه باچا خانی کیا ہے د لیکلو په صورت په هم کړې ده. روخان یوسفزی په ښکاره عاجز خو په عاجزۍ کې دننه د خودپسندۍ او خودنمایي ښکار هم دی. خودپسندي د نرګسیت دویمه نامه ده او ښکاره ده چې نرګسیت بغیر د تخلیقکارۍ نه ممکنه هم نه ده، ځکه چې دا اصل کې د سړي د خزینه یا د زونګ په الفاظ کې د انیما تصویر دی. که تخلیقکار کې نرګسیت نه وي د په تخلیقکار کېدو کې تخلیقکارۍ کې شک پکار دی. خو څه لیکوالان دغه نرګسیت د خودپسندۍ بوت جوړ کړي او هر خبره کې خپله حواله ورکول ضروري ګڼي، بلکې که فرض نه نو مستحب ورته ښکاري او مطلب یې مخامخ کس نه داد اغستل وي. په داسې موقع د روخان یوسفزي صاحب سترګو کې باقاعده یو الوهي غوندې رڼا هم سرک ووایي چې څنګه بچی منې که نه. دغه وخت هغه خپلې خبرې سره رسمن یو عاجزانه لاحقه یا سابقه هم وتړي، خو دغه عاجزانه لاحقې دننه یو تور منګور پرشیږي چې ما ومنه ګنې درکوم ټک. مونږ ورته هم په دغه موقع د ستاینې دین وغږو، ځکه چې خودپرستۍ د دې دین نه بغیر د دې بله اوده نه وي. دغه نرګسیت د هغه د نظامت په دنیا هم ورګډ کړی دی. سټیج، مایک، سکرین د نرګسیت د اظهار لپاره غوره وسیلې دي. دلته د تخلیقکار دننه انیما ښه میک اپ سره د راوتو جواز لري. د دې نظامت هغه ته یو دا ګټه هم ورسېده چې د خوشحال او رحمان بابا بېشماره شعرونه ورته د موقع مناسبت سره یاد پاتې شو چې د هغه دانشورانه تاثر قایمولو کې ډېر بنیادي کردار ادا کړی دی. اگر که ماته هغه دانشور نه البته نوکترس ښکاري، داسې دغه نوکترسي د هغه د شخصیت یو جز دی. هغه یې نه یوازې په خبره زر رسي بلکې حرف بدلولو سره د یو پوره تاثر قایمولو کې هم کمال لري. لکه کله چې انجمن ترقی پسند مصنفین په مقابله کې محب وزیر مترقي لیکوال جوړ کړو او د ته پته ولګېده د تبصره دا وه چې مترقي لیکوال داسې موتر او کې مترقي که تا ورته وي چې فلانکې پروفیسر دی او د په طبیعت باندې برابر نه وي نو دی به وایي چې یاره نن سبا په روپۍ سران هم ډېر شوي دي. دغه صلاحیت هغه مثبت هم پکاروي. لکه یو پیری یو ریډیو سکرپټ لیکلی و چې هغې کې یو جمله داسې وه چې اسلام کله پښتونخوا ته راغی نو پروډیوسر نورالبصر چې جماعت اسلامي سره متعلق و هغه باندې د پښتونخوا نوم بد ولګېدو او دنه دا غوښتنه وکړه چې دا ټکې بدل کړه. د ورته ویل چې نه بدلوم، خو بالاخر بیا یې داسې چلو کو جمله یې داسې بدله کړه چې کله اسلام د پښتنو خوا ته راغو او د هغې پروډیوسر خوله چینګه پاتې شوه چې دا یې را سره کومه ګوته وکړه. دې ډول لفظي مهارت نه د هغه د انشا پردازۍ صلاحیت ثابتېږي او هم دغه نکترسي د هغه په نظم او نثر دواړو کې جوته ښکاري. هغه د نرګسیت د لذت د گفتار دویمه نامه ده. هغه په هره موضوع هر وخت خبرې کولی شي. ما ته خو د خبرو دغه مهارت کې د هغه د مورني جنس کمال ښکاري.
ځکه چې پلار یې خو ساده باده مومن سړی و، خو هغه وایي چې زما مور اوانه وه، او اوان د اوانو هوښیاري او خبرلوسي منلی شوی حقیقت دی. ځکه ورلا پښتانه کارغه سره نسبت ورکوي لکه ځانې ته چې ساداتو سره تړون ښایي. ماشوم چې خبرې نه کوي هم ورته مور د کارغه جوټه ورکوي، او ډېر هوښیار سړي ته هم پښتانه زاغ وایي. روخان یوسفزی نه یوازې ټاکټ یعنی د خبرو غازی دی، بلکې د بل خبره بلیک آوټ کول هم هغه ته هیڅ کار نه ښکاري. ځکه زه ورته ځکه په دې بنیاد زه وربوسټ ګروپ کې هم اچوم. د هغه ملګري د هغه د غیر ذمهواري او لاپرواهي ګیله هم کوي، خو ما ته د هغه دغه قسمه لاپرواهي او غیر ذمهواري د هغه د ژوند د سترو ستونزو نتیجه ښکاري. دومره دړېدلی ژوند چې د هغه یو مشر ورور یې ملنګ و، که ورته دغه قسمه لاپرواهانه رویه نه وه خپله کړې، نو یا به یې خودکشي کړې وه او یا به لیونی شوی. ځکه دغه رویه د دفاعي میکانیت ډیفنسیو میکانیزم نتیجه ګڼمه. غیر سنجیدګي هم د فرار د عمل یو شکل دی. د دې فراریت نور شکلونه تبلیغي جماعت کې تلل، جماعت المسلمین غوندې ردي کفر جماعت کې شمولیت او وروستو کمیونسټ کېده هم دي. که هغه کې دغه تر یو حده لاپرواهي نه وه، نو که نور څه نو خپل ورور ظاهرشاه ملنګ غوندې به یې د جلسې بیره کې په دونه باندې سپینني لوګې کول او د حق چغه به وله، او په میلمه به یې د شنو چایو فنجان څښولو. هغه رښتینی چای څښئ چې موږ ډک شو ظاهرشاه ملنګ. اوس هم ما ته د ظاهرشاه ملنګ د شنو چایو فنجان او د روخان یوسفزي په پیاله کې خاص توپیر نه ښکاري. دغه فنجان د معاشرې نه د عملي فرار پایله ده، او دغه پیاله د دې معاشرې نه د ذهني فرار نتیجه ده.